فتح مکې چې کله وشوه مکه مکرمه فتح شوه په رمضان کې 8 هجری کې نو حضور پاک مبارک خوشحاله ځکه مکې نه بوتان ختم شو مکه آزاده شوه بیت الله آزاد شو نو نبی علیہ السلام ته چا اطلاع راولېږله چې د حنین دغه او د طائف په علاقه کې چې کم بدماشان دي مضبوط غطفانیان او ثقیف خاندان دا را روان دي او په مکه مکرمه حمله کوي نبی علیہ السلام مبارک وی چې دا څه په لانجه به وړېدو نو یو صحابي دی عبدالله ابن ابي حضرت رضی الله عنه دی ولېږه ته لاړ شو ته معلومات والا جاسوسۍ له ولېږه هغه صحابي واپس راغی وی د الله رسوله د حنین او د طائف خلکو تیاری کړی دی او ډېر لوی لښکر برابر کړی دی او په مکه را روان دي څومره لښکر به 12,000 کسان نه 20,000 کسان 20,000 لښکر را روان دی 20,000 کسانو لښکر را روان دي او دا ټول هغه خلک وو صاحبه چې دا جنګجو خلک وو دغه شو د ویشتو ډېر انتهایي مهارت یې لره دغه شو د ویشتو د تورو د جنګ ډېر ماهرین او په مکه راځي نبی علیہ السلام صحابه سره مشوره وکړه چې دوی په موږ راځي موږ به ورشو هر څه چې کېږي صحابه دلته ډېر زیات وو 10,000 خو هغه چې د مکې نه راغلي د مدینې نه راغلي په مکې حمله کړې وه 10,000 او 2,000 کسان په مکه کې ورسره ملګري شو دا 2,000 چې کوم د مکې ملګري وو نو دا څه مسلمانانو اکثریت پکې مسلمانان شوي او څه مسلمانان نو کافر خو دړه نه مجبور او غږ یې په خولې نه شو کولی او هسې ورسره ملګري شو چې دی روان شو سره هغې کافرانو چې کوم مشر نو عوف ابن مالک ابن عوف نوجوان و هغه د قوم ته وی چې داسې کار وکړي چې ښځې به م راوباسئ بچي به م راوباسئ ګډې چیلې اوښان م راوباسئ قوم ته په دې څه کې وی چې ښه مضبوط جنګ وکړو ځکه مسلمان ډېر طاقتمند دی موږ سره به د ښځو او د بچو غمي چې که تختو داره مسلمانان علي او د دې اوښانو او د ګډو چیلو به را سره غمي چې که تختو داره مسلمانان په غنیمت کېلي نو ښه به وجنګېږو نو صاحب په قوم ښځې او بچي م راوویستل او ورسره ګډې او چیلې اوښان چې څومره مال ټول یې راوویستل او د دوی یو ډېر مشر و درید ابن سما بوډا سپین ږیرو دغې وخت کې هغه په سترګو ړوند و چې کله په سترګو جوړ نو د جنګ ډېر زیات ماهر او جنګي مشورې به دنه خلکو اخېستې نو هغه هم په ډولۍ کې یا په کټ کې واچو وی دې هم ځان سره بوځو چې دې مونږ په طریقه باندې پوهېږي چې یو علاقه ده او تاس ورته وایي دغلته راورسېدل نو درید خو په سترګو ړوند و چغې یې واورېدې نو چا نه تپوس وکړي دا شور ده څه دی وایي دا ښځې دي او بچي م را روان کړي دي او څاروي م را روان کړي دي ګډې چیلې وخان وایي په دې څه کوې په دې څه کوې وایي دا مونږ ته خپل مشر ویلي دي مالک ابن عوف چې دا راوباسئ او ښځې جنګ کولی شي ماشومان جنګ کولی شي ګډې چیلې وخان جنګ کولی شي هغه خلک راوباسئ چې جنګ کولی شي وایي خو م راوستي دي وی نه دا واپس کې دا واپس کې دا لړکې ښځې څه کوي ماشومان څه کوي ګوډې چیلې څه کوي چې هغه جنګي کوم مشر و هغه ته چا وویې نو هغه ویره دا اوس بوډا دی او دماغ یې کار نه کوي همدغه ښځې به م را سره بچي به م را سره او دغه ګډې چیلې وخان به م را سره او که ما سره دا حق نه کوئ تاسو زه مشر کړم زه خپله خودکشي کوم مجبوره شو خلک صاحبه د اوتاس په درو کې ورته دا کافران کېناستل مسلمانانو ته ګیر چاپېره خوار کېناستل او 12,000 دي لږ هم نه دي او دغه شو د ویشتو ښه پوره مهارت هم لري دوی کېناستل او په دې سوچو چې په دې درو کې هو مسلمانان راځي نو یکدم به پې مونږ په غشم غزارونه شروع کړو او په تورو به پې غزارونه وکړو نبي علیه السلام سره صحابونه روان دي خو دومره صحابه چرته نه دي جمع شوي لکه په دې موقع چې جمع شوي دي نو د بعضې صحابو د خولې نه یو ټکی وخته وی لن نغلب اليوم من قله یره نن به مونږه د تعداد د وجې نه چې زمونږ شمېر کم وي د دې وجې نه مونږ نن څوک نشي ځغلولی نن مونږ ډېر یو نن مونږ دومره یو چې دومره مونږ چرته نو دا ټکی د خولې نه ووته نو بس په دې خو الله خفه کېږي که نه بروسه به په الله کې نه په ټوپک بروسه کولی شي نه په توره بروسه کولی شي نه به په ځوانانو بروسه کې بروسه به په رب العالمین کې یو کسی بعضې وخت خپله خدای فتح او کامیابي ورکړي ګڼ کسانی بعضې وخت خو خپې او خوږې او منډه وي او تختې بیا بروسه به په اسباب به استعمالې توره به استعمالې اسباب به استعمالې خو بروسه به په اسبابو نه کوې بروسه به په لوی الله کوې بعضې خلکو د خولې نه دا ټکي وته چې نن خو مونږ ډېر زیات یو نور کله خو به لږ او نن ډېر یو نن هم څوک نشي ځغلولی خو چې دا خبره خولې نه ووته د رب العالمین امداد لږ غوندې یو پوټې پورته شي
چې دوی څنګه په دغه درو کې تلل پېشمنې دي اوس تیاره ده نو دغه کافرانو پې په غشو غزارونه شروع کړل او داسې په غشو دا صحابه وویشتل داسې چې دا خواران یو خوا بل خوا منتشر شو بس او په تورو یې پې شروع کړه او دغه مالک د خپلو قوم ته ویلي وي د تورو تیکې مات کړې دا تورې واپس به تیکو کې نه منډو او ښځې راولئ چې د ښځو ته ګورو چې که تختو دا رانه مسلمان اخلي نو ښه به وجنګېږو نو 12,000 کسان چې 20,000 کسان چې پرې راغونډ شو 20,000 په یو ځل په 20,000 کسانو په تورو باندې او په نیزو باندې او په غشو حمله وکړه نو صحابه څوک یو خوا څوک بل خوا څوک یو خوا څوک بل خوا منتشر شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره 100 کسان پاتې شو د تر زوی د ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب هغه د پیغمبر علیه السلام په یو سپینه قچره باندې سور دی د هغې واګې نیولې دي او حضور پاک زور لګی ځان مخکې کوي او دی وایي چې ما قچره نیولې ده هسې نه که مخکې شو په غشي ونه لګي حضور پاک او کافرانو تورې پر پړقېږي غزار پې چېته ونه کړي په هغې کې نبي علیه السلام یاره وایي ما د پیغمبر علیه السلام بهادري په دقه ورځ ولیدله کېنه سیاسي جلسه ده نه کېنه پاره چغې به نه وي بهر کیف وایي ما د حضور پاک مبارک بهادري په دقه ورځ ولیدله چې مونږ قچره راکاږو چې دا مخکې نشي او حضور پاک مبارک زور لګی چې دا نور هم مخکې شي وایي چې مونږ نه پرېښوده وایي دی کې نبي علیه السلام د هغه خپلې قچرې نه راکوز شو او اواز یې ولګو انا النبي لا کذب انا ابن عبد المطلب زه پیغمبر یم ګورې دروغ خبره نه ده او زه د عبدالمطلب زوی یم زما نیکه لرې تښتېدلی نو زه به کوم ځای نه وتښتم دا حقیقت دی بعضې اثرات خانداني وي پلار نیکه تکړی نو نوسي هم هغسې تکړی او بعضې اثرات ناګهاني وي خانداني وي پلار نیکه بېخوندی نوسي هم هغسې بېخوندی پلار نیکه سخیاني ټول قوم سخیاني پلار نیکه بخیلان او شوماني نوسي او قوم یې مقصې وي بهر کې خبره مې دې پورې وکړه چې حضور پاک دغه ځای کې اعلان وکړو دې نه دا معلومېږي انا النبي لا کذب زه پیغمبر یم ګورئ خبره دروغ نه ده یا زه دروغجن پیغمبر نه او انا ابن عبد المطلب د عبدالمطلب زوی یم د هغه نوسې زما نیکه لرې تښتېدلی نو زه به څه وتښتم وایي دا نارې ولګوله او بیا چغه کړې یو طرف ته ای انصارو راشه ای انصارو راشه یو چغې واله او بل طرف ته چغه کړه یا اصحاب الحدیبیه ای د حدیبیې ملګرو چې حدیبیې کې زما په لاس باندې بیعت کړی راشه یا آل الانصار ای د انصارو بچو راشه انصارو ته چغه وله دوی ته چغې واله اوس په دې سفر کې د پیغمبر علیه السلام سره بعضې کافران هم دي دله نه غږ نه کوي ځکه مکه کې پته شوه نو یو کافر پکې اواز وکړ پته ولګېده پیغمبر علیه السلام یاد کړ اوس مونږ خو یې که دې رښتونی پیغمبر دی اوس دې ټینګ شي ملګري ته وتښتېدل یو بل کافر و د هغه پلار په احد کې مردار شوی و کافر و هغه وی نن به د پلار بدللم نن به نبي علیه السلام وجنم حالانکې ورسره روان دي نن یې پرېږدم نه توره یې راوویسته خو چې توره یې څنګه راوویسته اوس نبي علیه السلام سره خو 2-3 کسان دي باقي صحابه خو ټول منتشر شو او توره یې راوویسته او دې سنګ ورته نو بیا هوشه راپرېوته دوباره بیا توره راوویسته بیا چې سنګ ورځي بیا بې هوشه راپرېوته په 3 باره بیا تورې لا اوچت شو پاسېده بیا بې هوشه پرېوته او پته ولګېده چې سړی رښتونی دی ټیک ټاک یم خو چې ور روان شم الله رسوله او پیغمبر هم پې پویم شو دغه وخت سره چې دې پسې ګواښ په ما پسې کوي نبي علیه السلام ته وایي د الله رسوله 3 ځله مې در پسې ګواښ وکړ ما وی ته رښتونی پیغمبر نه ځکه دا یوازې پاتې شو ملګري د نه وتښتېدل او شکست یې وخوړه خو بس ما ته پته ولګی چې رښتونی پیغمبر یې وختي مې په خولي ایمان اوس مې ګورې زړه کې مې ایمان دی بعضې کافرانو په دې سفر کې روان وو سره د زړه نه مسلمانانو هغوی لاسونه ټپول شروع کړل او د نبي علیه السلام بدې شروع کړل صفوان هم کافر و صفوان وایي ما چې نه دا به نه کوې ټیک ده چې دې وخت کې د اوس بګیر دی دشمن پې راتاو دی خو موږ هم قریش یو دا هم قریشي دی د قوم هم دی پام کوئ دا کار مه کوئ وایي چې دا 2 اوازونه نبي علیه السلام وکړل یو طرف ته او بل طرف ته بس دې کې صحابه راغونډ شو واپس راغونډ شو او جنگ واپس شروع شو او داسې جنگ شروع شو یو صحابي وایي وی قسم په خدای حضور پاک مې ولیده چې یو چون خاورې راواغېشتې یو چون خاورې او داسې اونستې وی شاهت الوجوه یا الله د دې کافرانو دا مخونه خلقه دا اواز یې مو شګې واغېشتې او ما په خپله
په خپله ما د اسمان نه یو تور صادر ولید چې را روان دی، تور صادر. او چې دا تور صادر څنګه رانږدې شو زمونږ او د کافرانو په دې منځ کې، نو دا صادر وشلېده او د هغې نه میږي راووتل او هغه میږي نیغ ورغلل د کافرانو په سترګو باندې. ګوره لږ هغوی یو فوټې په زړه کې لویي راغلې وه. قرآن کې الله وایي ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، د حنین پر ورځ تاسو ته خپل ډېروالی خوښ شو، په هغې هم فخر وکړو، فلم تغن عنکم شیئا، هغې ډېروالی درته هېڅ فایده ونه رسوله. وضاقت علیکم الارض بما رحبت، الله وایي ځمکه سره د فراخۍ در باندې تنګه شوه او منډې جوړې کړې. بیا څه چل کوي؟ ثم انزل الله سکینته، الله خپله سکینه، مدد، اطمینان او رحمت رب العالمین نازل کړ. وانزل جنودا لم تروها، داسې لښکرې خدای نازل کړي تاسو نه لیدلې. بس کافر له شکست ورکړه او داسې پزغل کړل کافران، داسې پزغل چې سیبه د دنیا کافران پکې مردار شو. هغه چې څومره ښځې او بچې او غنیمتونه ټول د مسلمان لاس ته راغلل. د یو صحابي نه یو بل کس تپوس کوي اولیتم یوم حنین، وی تاسو د حنین پر ورځ د پیغمبر علیه السلام سره چې ملګرتیا کې وې نو تاسو تښتېدلي یې، تېښته م کړې ده؟ او ته څه وایي؟ او ته وایي اما رسول الله صلی الله علیه وسلم فلم یولي. هلکه وایي زمونږ تپوس مه کوه، زمونږ بادشاه د جنګ چې و حضور پاک نه دی تښتېدلی. دا خو پرېږده، سپایان به کله یو خوا منډې وي یو کله او بل خوا منډه وي. تېښته دې ته وایي چې ښځې او بچي قیدیان شو. 24,000 سلیریش زره اوښان په قبضه کې راغلل، سلیریش زره او 40 زره ګډې چیلې په قبضه کې راغلې، 40 زره او 4 زره اوقیې سپین زر، یو اوقیه دا 40 درهمه. دومره لوی مال صاحب من دا مسلمانانو ته په غنیمت کې حاصل شو. حنین او طاس دا علاقې فتح شوې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو علاقه د جعرانه ورته وایي، هلته واپس شو او بیا ورپسې لاړ طایف ته. اذا دا وشو نو طایف ته لاړل. طایف قلاګانو کې دا کافران بندو د طایف. نبی علیه السلام مبارک ته ګیر چاپېره دغه ته وکړه، محاصره ته وکړه، لیکن هغوی د قلا نه نه کوزېدل. هغوی به د قلا نه د دننه نه په غشو غزارونه کول او صحابه خو نشو ورتلی، په غشو به لګېدل. خالد ابن ولید یې ولېږه وی لاړ شه او دوی له غیرت ور واچوه چې راکوشې. خالد ابن ولید ورغی وی د دننه کار نه کېږي، راکوشې چې بار جنګ وکړو. هغوی ورته وی د یو کال راشن را سره قلا کې دننه پروت دی، موږ نه درکوزېږو. صحابو څه چل وکړه؟ دې ته بادر وایي. هغوی دا چل وکړه چې قلا ته به ورتل، هغوی به په غشو ویشتل کول، په کاڼو به یې ویشتل کول. نو صحابو دا چل وکړه چې هغوی یو صادر د سرمنې جوړ کړو، د څاروو د سرمنو. هغه صادر نه یو سورنګ جوړ کړو او په دې کې ور روان شو چې د دې اوس په غشو ویشتل کوي، د دې سرمنو نه غشې نه وځي او مونږ به ورسېږو دیوال غاړې ته، نو دیوال به سوري کو وردن نه به شو. هغې سپیرو څه چل وکړو؟ هغوی سسپارونه او اوسپنې په اور کې ګرمې کړې او په صادر یې راوغورځولې. هغې سره صادر اور واغېشت، ختم شو. یا خدای دې سره وڅوک؟ حضور پاک مبارک یو خوب ولید، وی زما مخکې یو پیاله پرته ده اوبو او یو مارغه راغی او په هغه پیاله کې مخوکه وواله او پیاله رانه واړوله. مارغه پیاله رانه واړوله. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته الوی وی ابوبکر وی داسې خوب مې ولیده چې دغسې پیاله کې مخوکه مرغه وواله او غونډه پیاله رانه واړوله، اوس به څه کېږي؟ نو هغه ورته وی د الله رسوله دې نه معلومېږي چې دا فتح اوس نه کېږي، ته چې واپس شو دا یو قلا دې پاتې، بیا به ورپسې چل کوو. نوفل ورته ووی رضی الله عنه، هغه ورته وی داسې کار دی الله رسوله چې یو ځل بیا پې ورځو، ممکن ده چې رب العالمین فتح وکړي، دې پسې به څوک راځي؟ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه را مخکې شو، هغه وی د الله رسول تعالی چل درځي خو کدی وکړم. وی څه چل وکړم؟ وی خیره ورته وکړه، خیره وکړه بس په خپله به یې خدای هلاک کړي.